سلامونه ملګرو، امید دی چې ښه به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو راغلي یو داسې په چکره باندې کلي کې یو، نو د کلي ماحول خو تاسو ته پته ده چې لکه ساده ساده نو راغلي یو روډ غاړې ته راغلي یو، خو بس راوختلو د ډیری ته پکې. نو ما وی راشه، موسم ډېر ښکلی موسم و، نو ما وی راشه تاسو سره پکې هم شریکه. موسم ډېر ښکلی موسم دی، نو ما وی راشه تاسو سره پکې هم شریکه کړمه. نو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. کیمرامینه دا سیندري پکې ورته راواړوه. ډېر ښکلی موسم دی او د دغه اوازونه پکې کېږي د مرغو. ابراهیم را سره پکې هم دی. ها ابراهیم پکې ورته هم راواړوه، ډېره ملمه ده. ابراهیمه څنګه یاره د کلي ماحول څنګه یاره؟ ډېر زبردست دی. څنګه پکې کمېږي نه پکې مازدیګر په کلي پورې مول کې کسان ناست دي، ښکته پل دي ناست دي. دا پورې مول ته نه دی، د پورې مول ته کسان راځي او ځان له تصویرانو باسي، څوک ټک ټاکې کوي. اورې دا پورې هغه مول ته. او بله خبره دا ده چې کیمرامین لاندې پکې دا کسان پکې ورته راولایي، خو ښکلې د ژوند نه مزې اخلي، اوده دي. وایفای دی پراته دي، وایفای ته پراته، وایفای ته پراته دي. ها اها پراته وایفای والا سلام پکې ورته وکړې وې مو پکې. دا یو وړه غوندې کې ویډیو مې ستاسو دپاره کوله، مې راشئ چې تاسو ته پکې هم د کلي دا ماحول وښیو. نو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. نو که خوښه شوي خو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او لایک یې کړئ. اوس موږ له راکړئ اجازت د الله په امان.